بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع الله میری مت تاسو ردی پنتون خونه تاسو ته د فوټوشاپ 5 او اخرنه درس خراغلاس ویم چې د دې ویډیو نه پس چې د زمونږ د فوټوشاپ درس پای تر رسیدل. البته چې کوم اپشن او ټولز پاتې هغه تاسو ته په پروجیکټونو کې کور کړم چې د دې کورس نه پس چې د زمونږ د فوټوشاپ چې کوم پروجیکټونو لړۍ د غل خیر سره شروع کیږي. بل چې د دوستانو د دې کورس هدف دا و دوستانو چې څنګه تاسو د دې فوټوشاپ د انوایرنمنت سره د ټولونو سره او د اپشنونو سره تاسو آشنا شئ. بل دوستانو که چېرته تاسو غواړئ په آینده کې د ګرافیک ډیزاین په حیث باندې کوم شرکت کې کار وکړئ یا د سوشل میډیا افیسر یا مینټینر په شکل باندې په یو شرکت کې کار وکړئ، تاسو ته زه د فوټوشاپ او د ګرافیک ډیزاین چې کوم قوانین دي او همچنان د فوټوشاپ چې کوم پروجیکټونه دي دا تاسو ته تجویز کوم چې دا درې کورسونه په ویل سره تاسو کولی شئ چې په یو شرکت کې د ګرافیک ډیزاین او د سوشل میډیا افیسر یا مینټینر په شکل باندې تاسو کار وکړئ. بل اصلي هدف او اساسي هدف چې په دغه کورس کې دا دی دوستانو، که چېرته تاسو یو ویب سایټ ډیولپر یاست نو تاسو کولی شئ چې دغه درې کورسونو په کومک سره تاسو د ویب سایټ چې کوم فرنٹ اینډ ډیزاین دی، مثال د ویب سایټ چې کوم رنګونو کمبینیشن دی، د فونټ په انتخاب کې، د بینر په جوړولو کې تاسو کولی شئ چې دغه درې کورسونو په مرسته باندې یو بهترین فرنٹ اینډ ډیزاین د خپل کسټمر لپاره جوړ کړئ. اوس به راشو دوستانو د نن اول درس موضوع ته چې اول موضوع چې دی لیر دی. لیر د دغه ساحې څخه یا د وینډوز د دغه ځای څخه تاسو کولی شئ چې دا اکټیو او ان اکټیو کړئ او د دې شارټ کټ چې دی F7 بټن دی. که چېرته زه راشم دوستانو دا زه انچیک کړم، دلته وګورئ لیر اپشن یا لیر پینل چې دی هغه ماته غیر فعال یا ان اکټیو شو. که چېرته زه راځم دوباره دا اکټیو کوم نو د F په تڼۍ په کېکاږلو سره یا د لیر د انتخابولو سره زه کولی شم چې دا دوباره زه اکټیو کړم. که چېرته زه راشم د یو کلک وکړم دلته وګورئ دوستانو د لیر چې دی دا راته فعال شو. اوس زه راځم دوستانو یو شکل دلته وباسم. که چېرته زه راشم یو الپس ټول یا دایره شکل دلته زه رسموم. کله چې د دایره یا شکل ما رسم کو دوستانو په اتومات ډول باندې چې دی ماته یو لیر دلته احساس کړم. اوس زه راځم بل شکل چې دی زه بل شکل هم دلته وباسم. که چېرته زه راشم یو دریځلي دلته رسم کړم، همدارنګه چې دی زه راځم یو ریکټنګل یا څلورځلي چې دی زه رسموم. اوس زه راځم دوستانو مثال زه غواړم چې دغه لیر انتخاب کړم چې دلته تاسو راشئ اول موف ټول ورته انتخاب کړئ. کله چې یو کلیک وکړئ دلته دوستانو اتومات ډول باندې چې دی دغه ټراینګل چې دی دا تاسو ته انتخابوي. اوس ځکه نه انتخابوي دلته ما چک باکس چې دی دا انچیک کړی. که چېرته زه دا چک کړم اوس یو کلیک وکړم دلته وګورئ دوستانو د دې لیر راته انتخاب کړم. که چېرته زه بیا راشم الپس انتخاب کوم دا راته اتومات ډول باندې انتخابوي. او که چېرته زه راشم دوباره ریکټنګل انتخاب کوم نو کولی شم چې دغه چک باکس په چک کولو سره زه کولی شم چې دغه اتومات ډول باندې د دې لیرونو د ورته انتخاب کړم. که چېرته دا چک باکس انچیک تاسو سره زه راځم اوس غواړم چې دغه ټراینګل چې دا زه ورته انتخابوم. کله چې زه یو کلیک کوم زه نشم کولی چې د دې لیر په اتومات ډول باندې زه ورته انتخاب کوم. نو زه راځم مینول په طریقه باندې زه کولی شم چې د دې لیر ورته زه انتخاب کوم. که چېرته زه راشم دغه ټراینګل انتخاب کوم نو زه کولی شم چې د دې په چینج کولو سره یا تغییرولو سره کولی شم چې دغه کې کار وکړم. یا که چېرته زه راشم الپس ټول انتخاب کوم یو کلیک دلته کوم دوستانو دغه الپس ډیزاین چې دی یا شکل چې دی زه کولی شم چې یو ساحې څخه بل ساحې ته انتقال کوم یا نور کولی شم چې نور چینجز پکې راولم. اوس چې دی دوستانو زه راځم د دې الپس چې دی د دې رنګ تغییر ورکوم. د دغه ساحې څخه چې دی د لیر تمنیل چې دی دوه کلیک کوم دوستانو دلته زه ورته کولی شم چې رنګ ورته انتخاب کوم. رنګ ورته انتخابوم او کې وهم د دې رنګ چې دی تغییر وغواړم. که چېرته زه بیا راشم دوستانو دوباره ټراینګل چې دی دا د رنګ د تغییر ورکوم نو اول زه راځم دا زه انتخابوم بیا یو کلیک کوم دلته بیا هم په همدغه تمنیل باندې زه دوه کلیک کوم او دغه زیړ رنګ چې دی دا زه ورته انتخابوم. بل چې دی دوستانو کله چې تاسو په یو ډیزاین کې کار کوئ نو کوشش کوئ چې کله هر ایلیمنټ نه تاسو استفاده کوئ هغې لپاره جلا چې دی لیر ورته اساس کړئ. لیر څنګه اساس کیږي یا لیر څنګه جوړیږي دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه تڼۍ په کېکاږلو سره تاسو کولی شئ یا دغه چې کوم آیکن دی د دې په کلیک کولو سره تاسو کولی شئ چې یو لیر ورته اساس کړئ. مثال زه په دې باندې زه کلیک کوم وګورئ یو لیر راته اساس کړه. که چېرته بیا کلیک کوم نو دویم لیر چې دی دا راته اساس کړه. که چېرته زه راشم د شارټکټ له طریق نه یو لیر اساس کړم نو کنټرول شفټ ان سره زه کولی شم چې یو لیر اساس کړم. نو چې په اوکې باندې زه کلیک وکړم دلته ماته دریم لیر چې دی دا راته جوړیږي.
د لیر چې د اصلي هدف دا دی دوستانو که چېرته زه راشم دا زه ډیلیټ کوم دا لیرونه دا زه ورته انتخابوم ډیلیټ وهم. اوس که چېرته زه راشم دوستانو زه یو څه لیکم دلته زه دغه ټول چې دی دا زه راخلم زه دلته یو څه لیکم فرضاً زه لیکم چې کابل افغانستان دا زه اوکې وهم دا زه کنټرول ټي دا زه غټوم دا دلته زه راولم دا کابل به دا کوچنی کوم زه دلته وګورئ دوستانو کله چې ما ولیکل ماته یو لیر ساز شو. اوس زه راځم دغه برش ټول چې دی دوستانو دا زه راخلم دا بیکګراوند لیر چې دی دا زه ورته انتخابوم یو شکل یا یو رسم زه دلته وباسم دا رنګ ته سور انتخابوم فکر وکړئ چې داسې یو شکل ما رسم کړم. اوس زه غواړم دوستانو چې دې ته تغییر ورکړم زه ته تغییر ورکړم که چېرته زه په دغه باندې زه کلیک کوم نو زه نشم کولی چې دې ته زه تغییر ورکړم او که چېرته راشم دغه کابل افغانستان ته چې دې ته زه تغییر ورکوم نو دا کولی شم چې په اسانۍ سره یو ځای څخه بل ځای ته زه موف کوم. بل چې دی دوستانو زه غواړم چې داسې یو شکل وباسم دې لپاره زه لیر ساز کوم نو بهترین لاره دا دی دوستانو څنګه تاسو ته ما ویل چې په دغه څه باندې زه کلیک کوم په دغه آیکن باندې زه کلیک کوم بیا زه راځم دوستانو دغه برش ټول چې دی دا زه راخلم د دې رنګ ته زه تغییر ورکوم مثال دغه آبي رنګ ورته زه انتخابوم بیا اوس ګورئ چې دې ته زه داسې یو شکل رسموم. اوس زه کولی شم دوستانو چې دې ته زه تغییر ورکړم دا وګورئ یا د دې رنګ ته اوس زه غواړم چې تغییرات ورکړم نو زه کولی شم چې د دغه ساحې څخه د دې رنګ ته زه تغییر ورکړم. زه راځم اورلی ورته زه انتخابوم بیا زه راځم رنګ چې دی رنګ چې ما غوښتی نو کولی شم چې د دې رنګ ته زه تغییر ورکړم. د لیر اصلي هدف چې دی همدغه دی دوستانو زه دغه اوکې باندې زه کلیک کوم وبخئ چې بیا زه راځم اوکې باندې کلیک کوم نو د دې رنګ ته چې دی ما تغییر ورکړم. بل چې دی دوستانو کله چې تاسو په یو پروجیکټ کې کار کوئ نو کوشش کوئ چې خپل لیرونه چې دي هغې ته تاسو نیم ورکړئ. زه راځم دوستانو بیا یو شکل دلته زه وباسم یو شکل دلته زه وباسم او دلته چې دی بل شکل زه وباسم په دغه طریقه باندې. زه غواړم دوستانو چې د دې لیر چې دی د دې نوم ته زه تغییر ورکړم که چېرته زه راشم په دغه ساحه کې چې دوه کلیک وکړم ماته د دې اجازه راکړي چې زه د دې نوم ته زه تغییر ورکړم. مثال زه کولی شم چې الپس ورته ولیکم یا په دري یا پښتو باندې زه کولی شم چې دلته یو څه ورته ولیکم مثال دایره په دې زه کلیک کوم انټر وهم دا چې دی دایره شو. نو زه په اسانۍ سره کولی شم چې په پروجیکټ کې په اسان ډول باندې هغه الیمنټ چې دی یا عنصر چې دی هغه زه پیدا کړم او بیا زه راځم دوستانو په دې دوه کلیک کوم زه کولی شم چې دې ته زه مربع ولیکم مثلا مربع او تاسو کولی شئ چې څو لیرونه چې دي په یو نوم باندې هغه تاسو ولیکئ. مثال زه راځم کابل افغانستان دی په دې زه دوه کلیک کوم دلته مثال زه بیا دې ته لیکم چې مثال دایره دا وګورئ دلته هم دایره شو دا هم دایره شو یعنې تاسو کولی شئ چې څو لیر ته یو نوم ورکړئ. بل چې دی دوستانو که چېرته تاسو په دغه ساحه کې کلیک وکړئ نو تاسو ته د لیر اپشنونه چې دي یا لیر سټایل چې دی دا راځي تاسو ته د کینسل باندې کلیک کوم چې دا بیا تاسو ته زه وروسته کار کوم. بل موضوع چې په لیر کې دی دوستانو دا انتخابول د الیمنټونه دي. ګوره کله چې زه یو کلیک کوم زه کولی شم چې دا یو لیر ورته انتخاب کوم او دا زه یو ځای څخه بل ځای څخه زه موف کوم. زه اوس غواړم دوستانو چې دغه هم ورسره انتخاب کوم که چېرته زه یو کلیک کوم نو دغه انتخاب څخه دا چې دی دا ختمیږي. زه غواړم چې دا دواړه لیر زه ورته انتخاب کوم نو د کنټرول په بټن سره زه کولی شم چې دا دوه لیره یا څلور لیره پنځه لیره یا هر څومره لیره چې تاسو غوښتي هغه تاسو ورته انتخاب کړئ. زه راځم دا مربع شکل دا الریډي مخکې نه انتخاب دی. زه غواړم چې دایره هم ورسره انتخاب کړم نو کنټرول ورسره نیسم دوه لیره چې دي ماته انتخابوي نو زه کولی شم چې دا دواړه یو ځای سره زه انتخاب کړم. زه راځم دغه لیر چې دی دوستانو کابل افغانستان دغه هم کولی شم چې د کنټرول په بټن سره کولی شم چې زه انتخاب کوم. اوس کولی شم چې درې واړه لیر چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته زه انتقال کړم.
اوس که چېرته راشم دوستانو مثال ما سره 10 دانې لیرې دي نو زه نشم کولی مثال د کنټرول په انتخاب سره هغه کنټرول ونیسم بیا یو انتخاب کوم. زه غواړم چې مکمل دغه 10 لیر چې دی دا ټول لیست راته انتخاب کړم. تاسو په اول لیر باندې چې دی یو کلیک وکړئ راشي شفت ورسره ونیسئ او اخرنی چې کوم لیر دی دا ورته انتخاب کړئ او یو کلیک وکړئ نو ټول لیرونه چې تاسو ته دا انتخابوي. نو تاسو کولی شئ اوس مکمل 100 لیر چې یا 10 لیر یا 20 لیر چې دی تاسو په اسانۍ سره د یو ځای څخه بل ځای څخه تاسو انتقالولی شئ. بله موضوع چې دی دوستانو د لیر کاپي کول دی چې څنګه تاسو کولی شئ یو لیر چې دی هغه کاپي کړئ. نو له څو طریق نه زه کولی شم چې لیر کاپي کړم. اول دا د دوستانو زه راځم دغه دایره چې دی دا ورته انتخابوم الټ نیسم ورسره. وګورئ دوستانو زه کولی شم چې د دې کاپي واخلم. یا که چېرته تاسو داسې نشئ کولی نو راشئ دغه لیر چې دی دا ورته انتخاب کړئ او راشئ دغه ساحه کې چې دلته دا لیر چې دی دا پرېږدئ تر څو بل لیر تاسو ته کاپي کړي. دا وګورئ دوستانو لیر راته کاپي که چېرته زه راشم په دې کلیک وکړم دلته وګورئ دریم لیر چې دی دا راته هم سرچ کړه. بل چې دی دوستانو له دې طریق نه زه کولی شم مثال زه راځم دا د ورته انتخابوم راسته کلیک کوم دلته وګورئ دوستانو ډوپلیکیټ لیر په نوم باندې د ګورئ په دې زه کلیک کوم دا لیر چې دی راته ډوپلیکیټ اوکې وهم دا اوس وګورئ بل لیر چې دی دا راته ساس کړه. بل شارټکټ له طریق نه زه کولی شم دوستانو چې دا لیر چې دی دا زه کاپي کړم چې د کنټرول جی په واسطه باندې کولی شم چې یو لیر ورته زه کاپي کړم. که چېرته زه راشم دغه ټکسټ چې دی دا زه انتخابوم کنټرول جی وهم وګورئ دوستانو د ټکسټ لیر چې دی دا راته کاپي کړ. بله موضوع چې دی په لیرونو کې چې دی ګروپ دی دوستانو زه کولی شم چې څو ریلیټډ الیمنټ چې دی هغه کولی شم چې په یو ګروپ کې د هغه زه یو ځای کړم. مثال زه غواړم دغه دایره چې دی دوستانو دا دغه ورسره دغه تقریبا 4-5 الیمنټ چې دا زه غواړم ګروپ کوم دا لیرونه ورته زه انتخابوم بیا زه راځم په دغه فولډر چې دی په دې زه کلیک کوم دا راته ګروپ کوم. نو زه کولی شم چې څنګه لیر ته ما نوم ورکړم ګروپ ته هم نوم ورکړم. مثال دلته زه لیکم چې شیپس په انګلیسي کې لیکم ورته چې شیپ انټر وهم دا چې دی شیپ شو. زه کولی شم چې د کنټرول په کلیک کولو سره کولی شم چې مکمل دغه شیپونه چې دي دوستانو دا زه موف کړم د یو ساحې څخه بل ساحې څخه. اوس زه غواړم چې په دغه شیپ باندې زه کار وکړم یو کلیک وکړئ دوستانو اتومات چې دی تاسو ته دغه ګروپ چې دی دا خلاصېږي. نو تاسو کولی شئ چې دا یو ځای څخه بل ځای څخه انتقال کړئ یا رنګ ته تغیر ورکړئ یا نور کارونه ورباندې کولی شئ. بله موضوع چې دی دوستانو زه غواړم چې دغه شیپونه چې دي په دغه ګروپ کې ما اچولی دا غواړم زه دوباره ان ګروپ کړم. دغه ګروپ چې دی دا ورته انتخاب کړئ راسته کلیک وکړئ دلته وګورئ دوستانو ان ګروپ لیر باندې تاسو کلیک وکړئ نو اتومات ډول باندې چې دی دا ټول الیمنټونه یا شیپونه چې دي دا د ګروپ څخه بهر شو. بله مهمه موضوع چې دی په لیر کې چې دی دوستانو هغه بلنډینګ آپشن دی او بلنډینګ موډ دی دوستانو. زه راځم کنټرول ان وهم کریټ باندې زه کلیک کوم دلته زه یو شیپ رسموم. زه غواړم دوستانو چې دې ته زه شیډو یا سټروک ورکړم. نو دا لیر ورته زه انتخابوم د دغه ساحې څخه چې لیر سټایل یا بلنډینګ آپشن باندې زه کلیک کوم دوستانو ماته نوې دریچه یا وینډوز چې دی دا خلاصېږي. دې ته زه که وغواړم سټروک ورکړم نو په سټروک باندې زه کلیک کوم دلته چې دی دوستانو دغه شیپ ته دغه سټروک زه ورکوم. مثال زه ورته غواړم چې تور رنګ ورته زه انتخاب کړم او د دې سایز چې دی دا ورته لږ کټوم دا وګورئ دې ته ما سټروک ورکړه. او که چېرته زه غواړم چې دې ته زه رنګ ورکړم زه راځم کلر ولې باندې زه کلیک کوم دوستانو په دې زه کلیک کوم بیا 2 کلیکه دا سور رنګ ورته زه انتخابوم. او که چېرته زه غواړم چې شیډو ورته ورکړم نو ډراپ شیډو باندې زه کلیک کوم دوستانو دا وګورئ دا شکل ته چې دی ماته شیډو ورکړه. چې دغه سټایلونه چې تاسو کولی شئ چې په ټیکس ایمیج پر څه باندې تاسو اپلای وکړئ. زه دې ته شیډو ورکوم انګل ته تغییر ورکوم ډسټنس ته تغییر ورکولی شم. مثال د دې فاصله زه غواړم چې کمه کړم دلته وګورئ دوستانو فاصله یې کمولی شم. سایز چې دی زه کولی شم چې سایز ورته زیات کړم. دا نور اپشنونه چې دي دوستانو تاسو ته به زه په پروجیکټونو کې انشاءالله زه کار کوم. په دې زه کلیک کوم اوکې. بله موضوع چې دی دوستانو زه راځم دغه یو عکس ما خلاص کړی دلته زه راځم دوستانو دغه شیپ چې دی دلته زه بیا رسموم. اوس وګورئ دوستانو زه که چېرته دا لیر زه ورته انتخاب کړم دغه ساحې څخه چې دی دا موډونه دي زه غواړم کار موډ ورته زه انتخابوم. ګوره دوستانو په دغه ډیزاین شکل باندې ماته دا ښیي. که چېرته زه راځم دوستانو فکر وکړئ چې دا زه ډیلیټوم زه راځم یو ریکټینګل ورته زه رسموم دلته د عکس غواړم د دې رنګ ته زه تغییر ورکړم یو ډیزاین البته جوړوم دې ته زه انتخابوم. اوس زه راځم دوستانو ګورئ
هر شکل چې زه ورته انتخاب هر موډ چې ورته انتخاب کوم مثال زه راځم دغه ډاټ یا لینر چې کوم سټایل دی دا یا موډ چې دی دا ورته زه انتخاب کوم. وګورئ پخوانی عکس چې و دوستانو په دغه شکل باندې و لیکن دا عکس چې دی راته په دغه شکل کې راته جوړ کړ چې دغه موډونه چې دي دا تاسو ته هم چنان زه په پروجیکټونو کې انشاءالله زه ښیم. بل مهم موضوع یا مهم شی چې دی په فوټوشاپ کې چې دی دوستانو دغه فلټر دی دوستانو. دغه فلټر چې دی تاسو ته مختلف قسم سټایلونه چې دي یا بعضې ډیزاینونه چې تاسو کولی شئ چې دغه فلټر څخه تاسو اپلای وکړئ. مثال زه راځم دغه څه چې دی رینډر په واسطه باندې زه کولی شم چې یو لینس مثال جوړ کړم. که چېرته زه راشم لینس ورته زه انتخابوم دلته وګورئ د لمر چې کوم یو شعاع دی په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې یو لینس په خپل عکس کې چې دی هغه کریټ کړئ. که چېرته زه دغه ځای ورته زه انتخابوم فکر وکړئ چې د دې ساحې څخه چې کوم دی لمر چې دی لمر وړانګې چې دی هغه انتشار یا نشر کړی د اوکې باندې زه کلک کوم. دلته وګورئ دوستانو په دغه عکس کې چې دی ماته لینس چې دی دا راته جوړ کړ. دا فلټر هم چې دی تاسو ته انشاءالله زه په پروجیکټونو کې چې دی هغه کې کار کوم. بل مهم موضوع چې دی دوستانو د فایل ثبت کول یا سیف کول. که چېرته زه راشم دوستانو فایل ته سیف باندې کلیک کوم کله چې سیف باندې کلیک ما وکړو اوکې باندې زه کلیک کوم دغه فایل کې چې کوم تغیرات ما راوستې دا فایل چې دی جی پی جي دی او دلته تاسو ته هم چنان ښیي چې دا فایل چې دی دا جی پی جي دی نو همدغه تغیرات چې دی په جی پی جي فارمټ کې چې په دې کې سیف کېږي. که چېرته زه راشم دوستانو دغه فایل چې دی زه راځم فایل ته بیا راځم سیف باندې زه کلیک کوم دغه فایل چې دی د پی جی فارمټ باندې یا د خام په شکل باندې چې دی دا ماته سیف کېږي. دا ورته زه ورته انتخابوم مثال دغه ډیسکټاپ ورته زه انتخابوم نو دغه فارمټ چې دی ماته د فوټوشاپ فارمټ چې دی دا راته انتخابوي. که چېرته زه نه غواړم چې دا فایل د فوټوشاپ فارمټ باندې سیف شي نو زه کولی شم چې د دغه ساحې څخه زه ورته انتخاب کوم. مثال زه غواړم چې جی آی ایف ته سیف کړم یا ټیف فارمټ چې دی د پرنټ لپاره چې دی دغه ځای څخه زه کولی شم چې په د ټیف په فارمټ کې دا زه سیف کړم یا غواړم چې د پی ډي ایف په شکل باندې زه دا سیف کړم نو پی ډي ایف فایل چې دی د دغه ساحې څخه زه کولی شم چې دا زه سیف کړم. یا جی پی جي غواړم نو جی پی جي ورته تاسو انتخاب کړئ ډیسکټاپ ورته انتخاب کړئ سیف باندې کلیک وکړئ. تاسو ته وایي چې دغه فایل تاسو غواړئ چې سیف کړئ او دا لیرونه چې دي دا مرج کېږي. تاسو ته وایي چې دلته په کوم کوالټي باندې کوالټي ورته تاسو انتخاب کړئ. څومره چې کوالټي زیاتې دوستانو همدومره د فایل چې فارمټ یا ریزولوشن چې دی هغه های یا اوچت راځي. نو اوکې باندې زه کلیک کوم دا فایل چې دی ماته ثبت کړو دوستانو. دا دوستانو د فوټوشاپ اخرنی درس چې تاسو ته ما وړاندې کړو. د نورو درسونو لپاره چې زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.